ښه راغلاست د اسانه پخلی و چینل ته. نن زه د بازار د پراټو څخه سمبوسې جوړوم چې ډېره یو اسانه او جالبه طریقه ده د دې. پراټه باید په دې شکل باندې په 4 حصو باندې پرې سي. لاندې پر تخته باندې مې غوړي وموږله تر څو پورې چې پراټه پر ونه موښلي. د پراټې پر یو بغل باندې مې د پټاټو میکس ور واچوئ، بل اړخ یې پرې اړوم او ټینګ یې موښلوم. په عین حالت کې د اوړه راپورته کوم، د لوړ د خوا اوړه یې پر لاندې حصه را اړوم او ټینګ یې یو بغل او بل بغل ور موښلوم چې د مثلث یا سیکونجس شکل ځانته واخلي. ښه 3 سره خواوې چې وموښتلې نو کیدای سي مستقیم یې یا غوړو ته ور واچوم او یا یې هم بیخي ور غوړ کړم او په غاب کې کښېښول سي چې تر څو پورې پر غاب باندې ونه موښلي. په دې طریقه سمبوسې ډېرې مزداره او اسانه یي. پر سر باندې ډېرې بورشته او مابینځ یې نرم یي. دا سوې اسانه سمبوسې تیارې. نوشیجان.